درنو لیدونکو ستړي مشئ. په تیرو 10 خپرونو کې د ماشوم د ژوند په پیل وغږېدم. ومې ویل چې د ژوند لومړنۍ یوه میاشت نوزیږ له یوې میاشتې څخه تر 12 یا 14 میاشتو پورې تیرودنه او له 14 څخه تر 16 میاشتو پورې څوړنګواله بلل کیږي. څرګنده ده چې په دې درې واړو پړاوونو کې به له ماشوم سره د مور و پلار چلند توپیر ولري، خو د ماشوم چلند به په لومړۍ او یا لومړنیو څو میاشتو کې له هغه سره د مور په چلند پورې تړلی وي. د بشري تاریخ په اوږدو کې اثبات شوی چې که مور ماشوم ته شیدې ورنه کړي، کیدای شي داسې شرایط رامنځته شي چې د ماشوم ژوند وګواښي. له پیړیو را په دې خوا ګڼې میندې د لنګون او ګڼ ماشومان د مور د شیدو د نه خوراک له کبله مړه شوي دي. د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې ښېګڼه دا ده چې هم د طبیعت او هم د ټولنې لخوا تایید، منلې او تصویب شوې ده. که مور له اروايي پلوه سالمه او روغه وي، په عادي شرایطو کې دا اړیکه د انساني اړیکو یو تر ټولو ژوره، پراخه او هر اړخیزه هغه ده چې فزیکي، حسي، لمسي، رواني او جنسي اړخونه لري. په دې معنی چې د مور او ماشوم ترمنځ په اړیکه کې د مینې، خوند، رضایت او امنیت اصلي او بنسټیزه سرچینه د ژوند په لومړی او ورپسې څو میاشتو کې وي. تر دې چې که دا توده او مهربانه غېږ وي او د مور او ماشوم ترمنځ د دایمي اړیکې وخت او چانس وي، یا په بله ژبه یوازې مور د ماشوم پالنه او ساتنه کوي، ماشوم د سالمو انساني اړیکو د جوړولو په لور لومړنی او بنسټیز ګام اخلي. د مور غېږ یوازې په ماشوم کې چې هلته له میاشتې یا څو میاشتو را په دې خوا د هغې له تودوخې، د شیدو له خوند او بوی او حتی د مور د زړه له درزا څخه خوند اخلي، ځانګړې ولولې، هیجان او احساسات نه راولي، بلکې په خپله سالمه او روغه مور هم له دې اړیکې او له دې وړتیا څخه له دې کبله ګټه پورته کوي او خوند اخلي چې تقریبا له هر ډول ارتباطي هڅې څخه پرته پکې له خپل ماشوم سره اړیکه جوړولای او د هغه ژوند وربدلولای شي. په دې دوه اړخیزه اړیکه کې که مور ماشوم ته شیدې ورکوي، ماشوم هغې ته خوندیتوب یا امنیت او آرامښت وربخي چې خوښي او خوشحالي ترې زیږي. د مور او ماشوم اړیکه د دوو بدنونو، دوو عاطفي احساسونو او دوو ارواو ترمنځ اړیکه ده چې له کبله یې مغزي څپې د آرامښت یوې داسې مرحلې ته رسیږي چې ورسره خوند را پیدا کیږي، او له بلې خوا په مغزو کې د یو لړ کیمیاوي بدلونونو او داسې هورمونونو د افراز کبل ګرځي چې د ماشوم له اروايي او حتی د مور له فزیکي او اروايي سلامتیا او روغتیا سره مرسته کوي. هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، په بدن کې په لوړه کچه اکسیتوسین چې د خوند، رضایت، خوشحالۍ او کیف اصلي او اساسي هورمون دی افرازیږي. دا هغه هورمون دی چې د هغو دوو انسانانو په بدن کې را پیدا کیږي چې له یو بل سره بې دریغه ډیره مینه کوي. دواړه د خوند او رضایت لوړو پړاوونو او څوکې ته رسوي. اکسیتوسین د بل هر عامل په پرتله د خوښۍ او خوشحالۍ په ټولو پیښو کې تر ټولو ډیر د خوند، رضایت او کیف د خورا ارزښتمن احساس په پنځېدنه کې اغیز لري. په مور کې د اکسیتوسین له کبله نه یوازې خوند، رضایت او ښه حس رامنځته کیږي، بلکې له هغې سره مرسته کوي چې د نسل د تولید اړوند غړي او حتی زیلان زیاره هم یې راغونډ شي او ژر خپل عادي او طبیعي حالت ته وګرځي. که یوه مور د شیدو ورکولو توان ونه لري او یا نه غواړي ماشوم ته شیدې ورکړي، د یادو شوو دلایلو له مخې ماشوم او ځان ته یو لړ ستونزې جوړوي. شمېرې ښیي ډېرې هغه میندې چې نه غواړي ماشوم ته شیدې ورکړي، لومړی له خپل ګډ ژوند څخه خوښې او راضي نه وي، دویم خپل مورتوب ته خوشحاله نه وي، فکر کوي چې بې وخته مور شوې، او یا یې چورلټ زړه نه وي چې مور شي.
د دې ډول میندو معمولا په ماشومتوب کې تی نه وي رودلی، ځکه نو د تی ورکولو احساس نه لري. پلمې کوي او په بېلابېلو بڼو هڅه کوي چې خپل ماشوم د مور د شیدو او د مور د تی د رودلو له ارزښتمن نعمت څخه بې برخې کړي. تی ورکول ورته د رحمت پر ځای زحمت ښکاري، د خلکو د خبرو، د ژوند د ملګري او یا د کورنۍ د غړو له ډاره په نه زړه تی ورکوي. ویره لري چې که تی ورنه کړي ښایي د دې او میړه ترمنځ یې ستونزې جوړې شي. او تی ورکول ورته له زړه د پاسه یو داسې کار او دنده ښکاري چې زر باید ترې خلاصه شي. په دې ډول یو حالت کې مور په تشویش او ګرم اخته کیږي. دا تشویش او ګرم د قهر او عصبانیت کبل ګرځي او بیا د دې ټولو ګډوله د مور شیدې کموي او داسې شرایط رامنځته کوي چې پکې د شیدو ماده یا محتوا او منځپانګه ګډوډېږي. د یوې سالمې او عادي مور شیدې په پیل کې تر ډیره معدني مواد، ویټامینونه او پروټینونه لري. د وازدې او غوړو کچ پکې بیخي لږ وي، ځکه په لومړیو 2 میاشتو کې ماشوم وازدو او غوړو ته هومره ډیره اړتیا نه لري. خو د ماشوم د ښې ودې لپاره له 2مې میاشتې څخه وروسته د مور د شیدو ترکیب بدلیږي او د وازدو یا غوړو کچ پکې لوړیږي، ځکه په دې موده کې د ماشوم ماغزه وازدو او غوړو ته تر بل هر وخت خورا ډیر ضرورت لري. کله چې په عادي او طبیعي شرایطو کې یوه مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دا ترکیب او ترتیب خوندي او ثابت پاتې کیږي. په دې معنا چې په لومړیو پړاوونو کې هغه د خپلو شیدو له لارې ماشوم ته په زیاته پیمانه معدني مواد، ویټامینونه، پروټین او په لږه اندازه وازده یا غوړي ورکوي. خو همدا چې ماشوم را لویږي د هغه اړتیاو ته په پام ورو ورو د مور په پیو کې د وازدې کچ ډیریږي او داسې حالت ته رسیږي چې ماشوم بشپړ مړوي او ټولې غذایي اړتیاوې یې پوره کولی شي. پتمنو لیدونکو، د دې لپاره چې دا ویډیو ډیره اوږده نشي، د دې موضوع پاتې برخه به په نورو خپرونو کې وړاندې شي. هیله ده چې ټولې ویډیوګانې یو په بل پسې تعقیب کړئ او له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکې کړئ. تر هغو مو په لوی الله سپارم، خو پام مو وي چې د دې ویډیو لایک او ډسلایک او د دې چینل سبسکرایب مو هیر نشي.